شیرخان بندر د هیواد له مهمو او عایداتي ترانزیټي بندرونو څخه دی، خو د ترافیکي اسانتیاوو او معیاري پلچکونو د نشتون له امله موټر چلوونکي او سوداګر ډیری وخت له ستونزو سره مخ کیدل. تازه د کندوز ولایت د ټولګټو چارو ریاست له لوري د همدې لارې په اوږدو کې د نږدې 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4 پلچکونو د رغونې ترڅنګ د الچین په د ترمیم چارې هم پیل شوې. د دغه ولایت ټولګټو چارو رئیس وایي دا پلچکونه په پوره معیاري ډول رغول کیږي څو په راتلونکي کې سوداګر، بزګران او عام خلک د تګ راتګ پر مهال له کوم خنډ سره مخ نشي. دا تقریبا 4 پلچکه دي د ترمیم د پاره نیمه کاره پلچکونه دي چې اوس عملاً کار شو دی چې دغه د پلچک په رغولو سبا د خلکو ټول مشکلات ان شاء الله ورسره حل شي. دا پلچکونه د موږ 4 پای پلچک د سنوي مارکو او یو د پل الچین رنگمالي او ترمیمات رنگمالي د پل الچین ور سره شامل دي. قرارداد د موږ 23 لک او 1000 روپۍ د قرارداد سوی د موږ سره، نو ان شاء الله چې په 2 میاشتو کې دا تکمیل کوو او بارآورداري ته سپارو. له بلې خوا د امام صاحب ولسوالۍ ځایي چارواکي د ټولګټو چارو ریاست دا ګام د سیمې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې مهم او ارزښتناک بولي. دوی وایي د دغو پلچکونو په جوړېدو سره به د سیلابونو پر مهال د کرنیزو ځمکو د تخریب خطر هم راکم شي. دا یو تجارتي لار د بندر دی، نو دغه ټول مشکلات د خلکو په د دې سره حل کیږي او حل دي. دا کم پلونه چې جوړیږي حادثات دلته ډیر راځي، نو هغه حادثات مخه هم نیول کیږي. بل دلته دا کمې اوبه چې دی خواته راغلي دي دی کې تقریبا دا د 2.5 لکه جریب ځمکې پایناو دی. دا اوبه اوس د اخري سرحد چې دی دا دی د ارچي د ولسوالۍ، د کالبات د ولسوالۍ، د امام صاحب د ولسوالۍ، نو دلته دا پل بیخي ضروري دی. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل څخه خوښ دي او وایي له کلونو راهیسې د لارو د خرابوالي او ویجاړۍ له امله سختۍ ګاللي، خو اوس تمه لري چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به ډېرې ستونزې له منځه ولاړې شي. دغه سړک په جوړېدو د خپل په جوړېدنګ باندې مو ډېر خوشاله ولې چې دغه اوبه چې راتلې او کورو تم خطر وو، د ترانزیت سړک تم خطر وو او شیرخان بندر تم خطر وو. دا د هغه لار ده چې دغه ځای تاجکستان ټول خلکو دغه ته دغه موټر پر دغه پل باندې ځي. دغه کچېرې همکاري موږ سره وشي، مخکې دا دیوال استنادي دیوال جوړ شي او دا پل جوړ شي، موږ به د دې مشکلات څخه ټول یو مرسکه ټوله دنیا به خلاصه شي. دغه عمومي شیرخان بندر سړک دی دا به ګره خلک به خلاص یو زموږ کلی نه، دلته ډېر کلي نور پراته دي، ګره به ډېر جنجال خلاص شي. د دغې پروژې عملي چارې داسې مهال پیلېږي چې د کندوز بغلان او کندوز تخار سړکونو دواړه غاړې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي. شعیب افغان، کندوز ملي راډیو تلویزیون، شیرخان بندر.